اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای. دوستانو دا لاره باندې تیریدو سلطان باغ سیمه ده، ابتدایي مکتب ده. دا ګورې دا ټول شاګردان دلته ولاړ دي، ټولو خټې کولې. نو موږ ته هم جذبه پیدا شوه چې دوی په دې واړه ځان د خپل د مکتب د کتابونو بکسې په غاړه دي، خټې کوي، خپل صنفونه جوړوي. موږ هم راوګرځېدو او د خټه کې ورسره کومک شو. حد اقل شی دا زموږ له وس نه پوره دي. نو که څوک کومک کولی شي د مکتب لپاره، سلطان باغ کې بندړو سلطان باغ په سیمه کې ابتدایي مکتب ده، نو احساس خیریه بنسټ هم دا مرسته رسولی شي او تاسې خپل هم راتللی شئ په دې مکتب باندې خپل مصرف وکړئ. د دې آینده نسل، دا زموږ آینده د دې وطن استادان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، انشاءالله په دوی باندې خرچه وکړي، په دوی مصرف وکړي، دوی باندې لګښت وکړي. د دې ملک آینده سرمایه همدا ده. هر هیواد وال سترګې نیولې مونږ ته، غرونه او دښتې هم په تمه زمونږ. اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، غرونه او دښتې هم په تمه زمونږ. اوس د دې ټولو د ساتنې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال نومیږم، د وکیل محمد نسیم د ابتدایي ښوونځي سرښوونکی یم. دلته دغه د منطقې دغه سلطان باغ د منطقې خلکو موږ ته دغه زاړه دوکانونه لپاره د تدریس د هلکانو د درس لپاره موږ ته راکړي ولو، خو هغه چونکې دلته بارانونه ډېر وسولو، نو د بارانو په وجه باندې دغه دوکانونه ټول لوېدلي دي او بیخي داسې حالت ته رسېدلي دي چې ټول اوس په حالت د لوېدا کې دي. نو موږ شاګردان دا کوشش کوو چې دغه صنفونه بچ کړو، خو هغه هېڅ امکانات دې نشته چې موږ خو بیا هم کوشش کوو، مګر ټول خامه دي او ټول لوېدلي دي. نو ډېر یو غټ ستونزې او له مشکل سره موږ مخامخ یو. نو دلته بیا رغونه روانه ده. دا خلک د وطن جوړولو سره مینه لري، خپل ځان لپاره په خپلو مټو مکتب جوړوي. دلته مکتب نشته، تعمیرونه هر څه په جنګونو کې نړېدلي دي. دا ماشومان ګورې دې کې زیات یتیمان هم شته، دوی اوس په خټو باندې لګیا دي، لاسونه استادان ورسره لګیا دي او دوی خپل ځان ته تدریسي خونې جوړوي چې هغې کې درس ووایي. د دې وطن خلک په تعلیم باندې مین خلک دي. د دې وطن نجونې هم غواړي چې تعلیم وکړي، مکتب ووایي، پوهنتون ته ځان ورسوي او د وطن لپاره خدمت وکړي، او هلکان خو یې هم غواړي. او تاسو ګورئ په ډېر شوق او علاقې سره په مینې محبت سره کار کوي او ټول لګیا دي بکسې په غاړه. او دوی نه فرش لري، نه نور د مکتب او تدریس لپاره وسایل لري د زده کړې لپاره. فکر نه کوم چې دوی د پوره کتاب او قلم هم ولري. تاسو دلته د مکتب لپاره تعمیر غواړئ؟ ماشاءالله. څوک غواړي چې ډاکټر شي؟ لاس دې جګ کړي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. څوک غواړي چې انجینر شي؟ ماشاءالله ماشاءالله. څومره ښه څومره. محترم استاد، تاسو دلته څومره شاګردان لري په دې مکتب؟ دلته موږ تقریبا اوس حاضر شاګردان 350 نفره لرو او استادان 3 نفره یو. په دې خاطر باندې چې توجه د دولت هېڅ موږ ته نشته، نه موږ فرش لرو نه خیمه لرو. دا دوکانونه مو له خلکو چې نیولي دي، اوس تاسو خپله دغه صحنه ولیدله چې موږ کښتۍ او د خپل خټ خپل جوړوو. دلته څو تنه یتیمان دي؟ دلته تقریبا 15 نفره یتیمان دي چې اوس دلته ناست دي. تاسو سره همکار دي؟ خو دا هلکان چې دي دا په ډېر توجه لري، ډېر علاقه لري، خو تاسو خپله اوس وینئ چې دوی خپله د خټې تګي او دا صنفونه جوړوي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، په راتلونکي نسل باندې پانګونه د هېواد ښه راتلونکی او پرمختګ تضمینوي. هغه ملت د بریا پړاو ته رسیږي چې بچیان یې ښوونځی او مکتب ولري.
بارود لپاړو پاکی دل غواړي لونو بوټو توی دل که دا څوک پیدا شو ستا استعداد د ودانۍ جوړول دا ځمکه یې چا ده هغه دغه جای شته ځمکه ستا صحیح ده ځمکه ستا که چا د ودانۍ دپاره شپږ سمپه جوړول نو بهترینه سرمایه گذاري په دغه نسل باندې سرمایه گذاري تاسو غواړئ چې افغانستان جوړ شي دا نو په دغه خلکو سرمایه گذاري وکړي په دغه نسل سرمایه گذاري وکړي نو ان شاء الله دغه مکتب د پاره که هر څوک په هر ځای کې پیدا شو چې تعمیر ورته جوړ کړي نو ان شاء الله احساس خیریه بنسټ به دغه قرباني ورکړي چې دغه پروسه او د پروګرام د سر ته ورسي سرپرستی وکړي د آبادی او رغونی وخت